محترم حاضرینو، اللہ تعالیٰ انسان تا پا دنیا کی زندگی ورکڑی دا و پا دنیا کی دا انسان دا زندگی مقصد و غرض دا اللہ تعالیٰ رضا پیدا کول، دا اللہ تعالیٰ قرب و نزدیکت پیدا کول او دا اللہ تعالیٰ وصل و وصال خپل زندگی کی ملاوول، دا د انسان د زندگی بنیادی مقصد بلل سوی دی. خود دې مقصد پیدا کولو د پاره نن سبا د معاشره انسانان په ډېره لوړه درجه باندې عبادات، ریاضات، مجاهدې، مشقتونه کوي چې د هغې په ذریعه باندې د زندګۍ مقصد چې د الله تعالی رضا او د الله تعالی قرب د ځان ته وصول او حاصل کی. لیکن کچیرې قرآن کریم باندې سړی نظر وکړي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکو باندې سړی غور وکړي نو د زندګۍ د دې مقصد پیدا کولو په قرآن کریم او حدیثو کې آسان لار هغه دا ده چې انسان په معاشره کې زندگی په اخلاق و حسنو کې تیره کی. د اخلاق و حسنو په ذریعه سره چې څومره په آسانه طریقه سره د الله تعالی قرب و نزدېکت پیدا کېدی او د الله تعالی تعلق و وصال پیدا کېدی نو غالبا د دې دپاره بشاید په اسلامی اصولو، په اسلامی زندگی کی، په اسلامی عباداتو کی داسې آسان ترین لار بل نه وي. نو انسان کا په زندگی کی په آسانه طریقه سره د الله تعالی قرب و نزدېکت غواړي او د الله تعالی وصل و وصال غواړي، بیا د انسان د پاره بنیادی طریقه د زندگی په معاشره کې د اخلاق و حسنو په شکل باندې تیرول. تیر واعظ کې موږ دا خبره کړې وه چې د اخلاق و حسنو مختلفی مراتب دي. بعضې مراتب د اخلاق و حسنو هغه دي چې هغې د اخلاق و حمیدو په نامه باندې یاد سوي چې الله تعالی هغې یهودو ته ورکړي وو چې په معاشره کې د انسانانو سره د برابرۍ معامله کول. لکه قرآن کریم د دې تذکره کوي ان النفس بالنفس والعین بالعین، چې کله د یو چا د طرفه تا ته د سترګې ستا پر سترګه تجاوز رالی نو ته د هغې سره د سترګې مقدار تجاوز کول، او چې کله ستا پر زندگی باندې ستا پر جسم باندې د یو غوږ مقدار تکلیف رالی ستا غوږ ته د هغې د عمله څه تکلیف ورکول سو نو هغې ته د غوږ په مقدار باندې تکلیف ورکول. مقصد دا چې په معاشره کې برابري کول، چې څومره تجاوز در سره وسو د انسان سره هغومره تجاوز کول، چې څومره ظلم او ناجایز در سره وسو د هغې په هغه شکل باندې بدله ورکول. دې ته ویل کېدل اخلاق حمیده او د اخلاق حمیده و دغه حصه دا الله تعالی یهودو ته قسمت کې ورکړی و. او دویمه درجه د اخلاق حسنو هغه په اخلاق کریمانو باندې یاد سوي چې د اخلاق حسنو هغه کریمانه اخلاق الله تعالی عیسایانو ته ورکړي چې هغه د يهودو د اخلاقو سره یو درجه را مخته اخلاق بلل کېدل. هغه اخلاق داو چې د چا د تجاوز په مقابل کې د هغه سره د معافی معامله کول. لکه ما تیر واعظ کې دا خبره کړې ولا چې عیسایانو کې دا عادت او په دوی کې دا لوی اخلاق بلل کېدل چې کله د یو چا د طرفه تجاوز در سره اوس نو د هغې تجاوز ته د معافی په نظر کتل او د هغې د دویم ځل تجاوز دپاره خپل ځان تیارول، دا د دوی په دین کې، دا د دوی په شریعت کې لوی اخلاق بلل کېدل. او دریمه درجه د اخلاق حسنو هغې اخلاق عظیمه دي چې الله تعالی د مسلمان امت ته ورکړي دي او د دې امت پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله تعالی په قسمت و نصیب کې ورکړي. لکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، ته پر اخلاق عظیمه باندې
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه سو. حضرت عائشہ مبارکه ویل کان القرآن جبلة له، قرآن کریم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طبیعت ولو چې څنګه قرآن کریم کې اوامر راغلی وو او قرآن کریم کې چې په کم شکل باندې نواهی راغلی وو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه اوامر او نواهی باندې په داسې اسانه شکل باندې عمل کولای سو لکه سړی چې په یو خپل طبعي امور باندې خپل عمل کوي. او قرآن کریم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق عظیمه او تشریح کړي وو. قرآن کریم ته فاعف عنهم چې کله د یو چا د طرفه تجاوز رالو نو اول د تجاوز په مقابل کې هغې ته معافي کول او د خپل دماغ سره د بدلی اخستلو او د انتقام اخستلو سوچ و فکر د باندې کول. واستغفر لهم، او دویم دا دی چې خپل زندگی کې د الله تعالی دربار کې د هغې دپاره مغفرت غوښتل چې یا الله ما خو د خپل طرفه دې سړي ته د تجاوز په بدله کې معافي وکړه، او یا الله که په دې تجاوز په بدله کې دته په آخرت کې سزا ورکول کیږي نو زه ستا دربار کې دا غوښتنه کوم چې د آخرت د تکلیف صحیح خلاص کړه. او وشاورهم فی الامر، او په خپلو مشورو مجلسو کې هغې شریکول چې د هغې سره مخکینی کم تعلق دی هغه تعلق ورسره بحال ساتل. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ته پر دې اخلاق عظیمه پیدا سوی چې کله د یو چا د طرفه معاشره کې تجاوز رالی صرف په معافي باندې خبره نه ده بلکې د معافی سره سره به د هغې دپاره د الله تعالی په دربار کې د مغفرت غوښتنه کوي او صرف په مغفرت غوښتنه باندې هم خبره نه ده خلاص بلکې چې د هغې سره پخواني د قرابت تعلق، د هغې سره د شراکت تعلق، د هغې سره د ملګرۍ تعلق، د هغې سره د مسلمانۍ تعلق، هغه مسلمانۍ او هغه تعلق به در ډېره حده پورې د هغې سره په حال ساتي. نو بیا تا په اخلاق عظیمو باندې عمل وکړي او بیا هغه اخلاق عظیمو باندې عمل کول ستا په نصیب سو چې کوم اخلاق عظیمه الله تعالی د مسلمان امت او امت مسلمه ته په نصیب ورکړي. د دې معنا دا ده چې په خپل ذهن کې د مسلمان سره همدردی کول او په خپل ذهن کې د مسلمان غمخواری را ګرځول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق عظیمه دي. د خپل ذهن سره د مسلمان متعلق منفي سوچ ایستل او د منفي سوچ بجای خپل مثبت سوچ په دماغ کې خپرول او چې کله د مسلمان سره تجاوز وسي د هغې د تجاوزاتو سره نظر قطع کول او د هغې مسلمان د خوبۍ او د هغې مسلمان سره د احسان فکر کول او خپل زندگی د مسلمان په غمخواری او همدردی کې تیرول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق حسنه بلل کېدل. او الله تعالی ته په دې ټول انسانیت او کائناتو کې هغه بنده ډېر محبوب دی چې کم بنده زندگی د مسلمان په خیرخواهی او همدردی کې تیروي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د الله تعالی فسند د الله تعالی خوښه داسې را نقل کوله ځکه د پیغمبر قول د الله تعالی قول دی چې خیر الناس ما ينفع الناس، په معاشره کې بهترین انسان هغه دی چې د هغې د لاسه څخه نورو انسانانو ته نفع او فایده ورسیږي. نو غمخواری کول او د مسلمان سره همدردی کول دا زموږ اخلاق حسنه دي او دا زموږ د دین خلاصه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دوو الفاظو کې موږ ته ټول دین بیان کړی دی او په داسې ښکاره الفاظو په داسې ساده سیده الفاظو باندې چې د دین ټول حقیقت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دوو ټکو کې ښکاره کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به الدین النصیحه، دین څه دی؟ دین د مسلمان سره خیرخواهي کول دي. چې کم ځای کې د مسلمان سره غمخواری رااله د مسلمان سره خیرخواهي رااله په هغه ځای کې دینداري رااله. د عربیت الفاظ دی الدین النصیحه او دی باندې طالبان پوهیږي چې دین په دې ترکیب کې مبتدا ده او النصیحه دا خبر دی او د مبتدا او خبر په عربیت کې قانون دی چې یو معرفه راځي نو دویم خامخا نکره راځي.
لیکن په بعضو ځایو کې مبتدا او خبر دواړه معرفه راسي، نو دلته مبتدا معرفه د خبر معرفه دی. او چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفه راسي نو نحات بیا د دې متعلق دا فرمایي چې دلته د مبتدا او خبر په مابین کې حصر دی او دلته د مبتدا او خبر په مابین کې تلازم دی. نو الدین و النصیحه د دې معنا دا چې دین حصر دی پر نصیحت باندې. نصیحت معنا خیرخواهی او خیرخواهی حصر د پر دین باندې، او چې کوم ځای کې خیرخواهی رااله نو هلته به دین خامخایي چې د دې دوو په مابین کې سره تلازم دی. نو دین بغیر د خیرخواهی په انسان کې نشي راتلی، خیرخواهی بغیر د دیندارۍ په انسان کې نشي راتلی. چې په کومه معاشره کې دینداري راسي د هغې علامه به دا وي چې هلته به د معاشرې انسانان یو د بل همدرد او غمخواره وي. چې په کومه معاشره کې همدردي او غمخواري رااله نو د دې معنا دا ده چې په هغه معاشره کې دینداري رااله. که چیرې معاشره کې یو انسان ته وینې په دې شکل باندې چې هغوی د نورو مسلمانانو سره د غمخوارۍ زندګي تېروي نو په دې باندې سر خلاص کړه چې الله تعالی په دې انسان کې دینداري ایښې ده. او چې که چیرې په معاشره کې ته د انسان وینې په هغې کې دینداري ده نو په دې باندې پوه شه چې دې مسلمان کې د انسانانو سره غمخواري او همدردي ده. نو دنیا کې لوی دین لوی غمخواري او په دنیا کې د دین بهترینه طریقه د مسلمانانو سره همدردي کول او د مسلمان همدردي کول او د مسلمانانو سره غمخواري کول د اخلاق حسنه دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کله د اخلاق حسنو په ذریعه باندې بنده داسې ځای ته ځان ورسوي چې بیا د شپې په عباداتو او د ورځې په روژو باندې هغه ځای ته سړی ځان نشي رسولی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپله ټوله زندګي هغه د انسانانو په غمخواري کې تیره کړه. د نبوت سمخ کې چې کله غار حرا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حلیه د نبوت ورکول سوله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته راغلی او کور کې حضرت خدیجة الکبرا زنانې ته وایي چې زملونی زملونی، پر ما باندې یو قسم خوف و ویره د تاسو ما در یو ټوکره لاندې کړئ، پر ما باندې یخ دی، پر ما باندې خوف دی چې زما غ یخ او خوف او زما غ بیره او تبه دا د بدنه سلی رسی نو ما در یو ټوکره لاندې. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در ټوکره لاندې چې واپس را پورته نو حضرت خدیجة الکبرا پوښتنه کوي چې سړی صدر پیښه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل نبوت داستان بیانوي، د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ملاقات بیانوي او د الله تعالی د طرفه د نبوت پیغام ورته ښکاره کوي. او چې کله دا خبرې فیس وې نو پیغمبر علیه السلام حضرت خدیجة الکبرا ته وایي لقد خشیت علی نفسی، زه پر دې خپل ځان باندې ډېر بیریږم چې الله تعالی به ما رسوا کی، الله تعالی به ما ستړی کی، الله تعالی به په دې معاشره کې ما د ډېرو ستړو سره مخامخ کی. نو په دې خاطر زما سره د دې ډېر خوف او بیره او غم را سره دی. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه وایي؟ ورته کلا والله لا یخزیک الله ابدا، هرگز نسی کېدی زما د الله تعالی فذات قسم کتا باندې رسوایی راسي، پر تا باندې ستړی راسي او ته بې عزت او رسوا سي، دا هیڅ کله کېدی نسی. هغې ورته وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ولې آخر نسی کېدی؟ حضرت خدیجة الکبرا ورته انک لتصل الرحم، تا کې یو څو خوی استا، د هغې خویو کېدلو سره سره الله تعالی د معاشره کې څوک نه رسوا کوي. انک لتصل الرحم، ته د قریبانو سره وسیله رحمي کوي. چې کم څوک ستا سره وسیله رحمي کاټ کې ته د وسیله رحمي د کاټېدو بجای د هغې سره نوره وسیله رحمي پیوسته کوي. او وتحمل الکل، ته د انسانانو مشکلات ورسره برداشت. او وتکسب المعدوم، او چې کم څوک ناداره دی، مسکین دی، درپدره دی، هغې ته یو څه شی ورکوي، د خپل وس مطابق د هغې مرسته کوي. او وتقرا الضیف، چې کله ستا کور له میلمه راسي ته د میلمه اکرام کوي. او وتعین علی نوائب الحق، او ته چې کوم مشکلات راځي، حادثات راځي، په دې کې د خلکو سره مرسته او کومک کوي. نو چې کم سړی د قریبانو سره وسیله رحمي کوي او چې کم سړی د مسکینانو غمخواري کوي
او چې کم سړی په مشکلاتو کې د انسانانو مرسته کوي او چې کم سړی د میلمه اکرام و عزت لري نو هغه سړی باندې هیڅ کله رسوایی او ذلت راتلی نسی. نو حضرت خدیجه الکبرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي کله دا هرگز نسی کېدی چې پر تا باندې رسوایی او ذلت راسي. حالانکه دا هغه زمانہ ده چې دې زمانہ کې لا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اسلام باندې مشرف شوی نه دی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ دا نبوت باندې مشرف شوی نه دی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت سمخ کې زندگی هغه هم پدې کې تیر شوی دا چې هغه د قربانو سره وسیله رحمی کول، هغه د مسکینانو سره غمخواری کول، هغه د میلمه اکرام کول، هغه د مسکین او د غریب مدد کول او په مشکلاتو کې د انسانانو سره مرسته کول. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت سمخ کې طریقه و. لیکن چې کله نبوت رااله نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمان جاری کړي چې د هغې د اورېدلو سره سره د انسان عقل حیرانېږي چې د مسلمانه سره ښه زندگی کول، د مسلمانه سره مرسته کول او د مسلمانه سره کومک و غمخواری کول دا زموږ په دین کې په کومه درجه کې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل صحابو ته به ویل تخلقوا باخلاق الله. ای صحابو که زندگی په دې معاشره کې تیروئ په ځان کې به د الله تعالی اخلاق پیدا کوئ. د الله تعالی اخلاق څه دي چې په ځان کې پیدا کوي؟ الله تعالی په خپل ذات کې یو صفت لري رحیم دی. نو انسانانو تاسو به په ځان کې رحم پیدا کوئ. الله تعالی یو صفت لري الله تعالی سخی دی. نو تاسو که د الله اخلاق په ځان کې پیدا کوئ په ځان کې به سخا پیدا کوئ. الله تعالی یو صفت لري الله تعالی معافی کوونکی دی. نو تاسو که په ځان کې دا صفت پیدا کوئ نو د خلکو سره به د عفو او درگذر معامله کوئ. الله تعالی یو صفت دی چې د انسانانو ضروریات پوره کول. نو تاسو به زندگی د انسانانو په ضروریاتو کې پوره کوئ تیروئ. چې کله تاسو په زندگی کې د انسانانو ضروریات پوره کوئ نو بیا به تاسو د الله تعالی په اخلاقو باندې مشرف انسانان بلل کېږئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ځمکې والاو په خپل مابین کې رحم پر لکوئ، یو د بل سره وسیله کوئ نو یرحمکم من فی السماء. اسمان والاو به پر تاسو باندې بیا ضرور رحم کوي. او که تاسو په خپل مابین کې رحم نه سره لرئ او په خپل مابین کې د ظلم او د تجاوز معاملې روانې وي بیا به د اسمان والاو د طرفه د الله تعالی د طرفه د رحم امید څنګه وساتئ؟ بیا خو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معاشرې ته ویل بیا به چند جملې ورته ذکر کولې. ولمن نفس عن مؤمن کرب من کرب الدنیا نفسه الله عنه کرب من کرب یوم القیامه. چې کله یو سړی په انساني معاشره کې د یو مؤمن سره تکلیف لري نو د دې په بدله کې به الله تعالی د ده سره د قیامت د ورځې تکلیفونه لري. سمعنا یو سړی دی په معاشره کې ولې دی هغې په یو مشکل کې مبتلا دی، هغې په یو تکلیف کې دی، هغې په یو غم او مصیبت کې لګیا دی. ته په دې خپل قول سره یا په دې خپل کومک سره یا په خپل مدد سره د معاشرې د هغه انسان سره تکلیف لرې کې نو الله تعالی ته دا ستا عمل دومره محبوب عمل بلل کېږي چې د دې په بدل کې به الله تعالی ستا د زندګۍ د تکلیفو سره د قیامت د ورځې تکلیفونه لرې کوي. نو د قیامت د ورځې تکلیفونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه وایي چې په لمنځو لرې کېږي. د قیامت د ورځې تکلیفونه دا نه معنا چې په روژو په حجو باندې لرې کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت د ورځې تکلیف لرې کول د هغې دپاره یو واحده لار دا بیان کړې ده چې دنیا کې د مسلمان د تکلیف لرې کولو کوشش کول. چې کوم سړی په دنیا کې د یو مسلمان د زندګۍ سره د تکلیف لرې کولو کوشش وکړي نو الله تعالی به د دې په بدل کې د ده د زندګۍ سره د قیامت د ورځې تکلیفونه لرې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به من یسر علی معسر یو سړی د یو تنګدست او مفلس سره اسانی وکړي نو یسره الله فی الدنیا والآخرة الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د ده سره د اسانۍ معامله وکړي. د دې مطلب څه؟ یو سړی دی پر هغې باندې ستا قرضه راله
او ستا در پور لاندې رالی او ستا در قرض لاندې رالی او د دې پورو د قرض د ورکړې تا یو وخت ورسره وټاکئ لیکن چې کله هغه وخت رالی ته د دې خپل قرض او د پور مطالبه او غوښتنه کوې لیکن تا ته دا در معلومه سو چې هغه غریب مسکین دی تنګ دسته دی مفلس دی د هغې سره د دې پور ادا کولو وخت اوس نسته وسع نسته نو صرف په دې نیت باندې چې دا د الله تعالی یو بنده دی او نن پر ده باندې سختی د زبه د دې سختی په بدل کې د دې سړي سره اسانی وکم نو الله تعالی ویسره الله فی الدنیا والآخرة زما د یو بنده سره دې اسانی وکړه د دې په بدل کې به الله تعالی وایي زه ستا سره اسانی کوم لکه دا د قرآن کریم فرمانم دی قرآن کریم وإن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة چې که چیرې یو سړی باندې ستا قرضه راله پور دې پر رالی نو د هغې سره تنګي وه تنګ دستي وله نو فنظرة الی میسرة ته د اسانۍ در وخته پورې هغې ته وخت ورکوه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي من انظر معسرا او وضعه یو سړی را ولاړ شو یو تنګ دست دی وخت وله ورکوي چې هر څومره وخت یې وله ورکوي لیکن د هغې په لاس کې څه نه راتلو هغې غریب دی د هغې زندګي د غربت روانه ده او وضعه عنه آخر دې ورته وویل چې سړی زما د طرفه در معاف دی بس نو اظله الله فی ظل لا ظل یوم القیامه لا ظل الا ظله الله تعالی به د قیامت په ورځ په هغه سایه کې ځای دله درکړي چې د عرش سایه بلل کېږي چې د هغې سما سوا بله سایه د قیامت په میدان کې وجود نه لري د پیغمبر علیه صلات وسلام پر دې باندې عجیب عجیب د الله تعالی د طرفه عنایات بیان کړي دي چې سړی په معاشره کې د بل چا خدمت کوي سړی په معاشره کې د بل چا ضرورت پوره کوي سړی په معاشره کې د بل چا سره اسانی کوي یو روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې به پیغمبر علیه صلات وسلام یو سړی الله تعالی رافیش کړي نو ملایکو ته به ووایي چې تاسو د ده عملنامه کې وګورئ کم نیک اعمال سته نو ملایکې چې وګورئ عملنامه کې یا الله نه ډېر لمنځونه کړي دي نه ډېرې روژې نیولې دي نه ډېر زکاتونه ورکړي دي نه ډېر حجونه کړي دي نو د دې په عملنامه کې د دې سړي په عملنامه کې داسې قابل قدر عمل خو نه معلومیږي نو الله تعالی ملائکه ته وایي تاسو بیا وګورئ الله تعالی ته هر څه معلومي صرف د دې انسانیت د ښکاره کولو دپاره الله تعالی یو حکم ښکاره کوي الله تعالی ورته وایي تاسو بیا دا عملنامه وګورئ نو ملائکه د هغې په عملنامه کې بیا لټون و تلاش روان کی آخر یو ملائکه د الله تعالی دربار کې یو خبره پیش کی یا الله موږ ټول اعمال د ده وکتل ټول عملنامه مې وکتله د دې سړي په عملنامه کې قابل قدر عمل نسته صرف یو عمل دی هغه دا دی چې دې سړي په خپله زندگی کې د تجارت زندگی کوله او په خپل تجارت کې د انسانانو سره اسانی کوله چې کومو نوکرانو ته به د مال او دولت وله ورکوي چې هغوی به په معاشره کې پر خلکو باندې خرڅاوی نو د ده د طرفه به هغوی ته دا هدایت و چې تاسو چې کله مال او دولت د انسانانو ته ورکوئ نو هغوی ته لږ وخت ورکوئ او چې کله ستاسو د پیسو پوره کولو د قرضې پوره کېدو پر دې باندې وخت رالی نو چې تاسو کله د خپل قرض مطالبې له وله ورلست نو که چیرې د هغې سره د دې قرض ادا کولو توان و وسو خپله قرضه ځینې وصولوئ او که چیرې د هغې سره د قرضې ادا کولو توان و وس نه و بیا هغې ته لږ مهلت ورکوئ او د مهلت څخه وروسته که چیرې د هغې سره هغه شی نه موجودېدی د هغې په وس کې نه راتلی نو د هغې څخه وروسته کله کله د هغې سره د معافۍ معامله کوئ نو هغه ملایکه د الله تعالی دربار کې یا الله د دې په عملنامه کې نور څه نسته دغه یو عمل یې په خپله زندګي کې خپل کړی دی او پر دې یو عمل باندې خپل تجارت او خپله زندګي تېره کړې ده نو الله تعالی ملایکو ته وایي تاسو ګواه اوسئ چې کله زما یو بنده هغې کې دومره رحم دی زما په یو بنده کې د انسانانو سره دومره غمخواري و شفقت دی نو زما د دې بنده زما د شفقت متعلق ستاسو څه خیال دی نو د هغې شفقت په بدله کې زه د دې بنده سره دا غمخواري و شفقت کوم چې هر څومره قابل قدر اعمال د ده په زندګي او عملنامه کې نه زما د طرفه په دې یو عمل باندې د ده دپاره د مغفرت او د بخښنې اعلان دی
نو په دې معنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من یسر علی معسر چې یو سړی د یو تنګدست مسلمان سره اسانی وکي نو د هغې بدله به دا وي چې یسره الله فی الدنیا والآخره د هغې په بدل کې به الله تعالی د دنیا او د آخرت په معاملو کې د سره اسانی کوي. چې کله دې پر یو چا باندې د قرض او د پور وخت پرس نو بیا خو قانونا هم دا درته شته چې هغه سړی را وګرځه او خپل قرض ځینې وصول کړه او که چیرې د هغې په لاس کې څه نه وي بیا قانونا دا در سره شته چې ورسه په حکومت کې پر ده باندې رپورټ وکړه په حکومت کې قیدي که بندي یې کړه او خپل قرض ځینې وصول کړه. لیکن د یو مؤمن ایمان د یو مسلمان اسلام هغې بنده ته دا وایي چې بنده دې ته مه ګوره دا د پیسو معامله ده چې څونه رالې څونه ولاړې او دې ته مه ګوره چې زما پیسې پر قرض باندې وخت په قرض پر خپل وخت وصول سو او که نه سو وصول. صرف دې ته ګوره چې دا د الله تعالی یو بنده دی نن په مشکل کې دی نن په تنګدستي کې دی نن په سختي کې دی زه به د ده دا مشکل او تنګدستي کې د ده سره د اسانۍ معامله وکړم نو د دې په بدل کې به الله تعالی د قیامت په میدان کې زما سره د اسانۍ معامله وکړي. نو د مسلمان شان دا نه دی چې هغې د پیسو راتګ و راتګ ته ګوري بلکې د مسلمان شان به دا وي چې هغې د مسلمانو سره د اسانۍ معامله کوي چې د هغې په بدله کې د قیامت په میدان کې الله تعالی د ده سره د اسانۍ معامله وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وایي من ستر مسلما چې په معاشره کې یو سړی د مسلمان عیب خوندي کړي یو عیب دی د مسلمان یا په خپله ولیدی یا د مسلمان دا واورېدی. نن خو زموږ په معاشره کې یو مصیبت دی چې کله د یو مسلمان متعلق څه خبره واوري یا وویني نو بیا د ده په دې زړه کې قرار نه راځي د ده بدن آرام نه کوي چې در څو پورې در مجلس رسولی نه در څو پورې محفل کې ژر ذکر کړی نه چې یاره ما خو پلانکي کې دا ولیده پلانکي کې نن دا پیښه سوه او د پلانکي متعلق مې دا واورېده. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من ستر مسلما چې کوم سړي د یو مسلمان عیب خوندي کوي نو ستره الله فی الدنیا والآخره الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د دې مسلمان عیبونه خوندي کوي. ګورئ دا نه ده چې صرف د آخرت عیبونه دي د مسلمان د عیب خوندي کېدلو په خاطر باندې الله تعالی په دنیا کې هم د سړي عیب خوندي کوي. یو روایت تر دې ځای پورې لا هم راغلی دی چې د مسلمان په دنیا کې یو عیب خوندي کوي الله تعالی به د دې په بدل کې ستا 40 عیبه خوندي کوي. یو روایت دا هم راغلی دی چې د مسلمان پر یو عیب باندې فرده واچوي په معاشره کې الله تعالی به ستا پر 80 عیبه باندې فرده اچي. نو ما درته وایي صرف د آخرت عیبونه نه دي بلکې د دنیا عیبونه به دې الله تعالی خوندي کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وایي ما کان العبد فی عون اخیه چې کله یو بنده د بل چا په کومک کې روان دی نو کان الله فی عونه الله تعالی د دې بنده په کومک کې روان دی. نن چې کله مشکل راغلی نه بیا دعاګانې کوو یا الله زما کومک وکړه یا الله زما مدد وکړه یا الله زما نصرت وکړه. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کومک او د دې نصرت اسانه لار دا بیان کړې ده چې زندگی د بل په کومک کې تیره کړه زندگی د مسلمان په نصرت کې تیره کړه او زندگی د مسلمان په خدمت کې تیره کړه د دې په بدله کې به الله تعالی ستا په کومک کې د دې په بدله کې به الله تعالی ستا په عون او په نصرت کې. او ما درته ویل چې کله الله تعالی د چا په عون او نصرت کې راس الله تعالی د چا په کومک کې راس نو بیا به د هغې سړي د زندګۍ د دنیا او د آخرت ټولو مشکلات الله تعالی حل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من اقال مسلما که چیرې یو مسلمان ته سړی سودا ورماته کړي اقال الله عثراته یوم القیامه د دې په بدل کې به الله تعالی د آخرت ټولې ګناهونه د ده څه ورژوي. څه معنا یو سړی دی دکاندار لرالی د دکاندار سره سودا وکړه نو کله چې سړی د هغه سودا سامان کور ته راوړي نو چې کله هغه سامان در مشوره او در نظر لاندې راسي نو کله په کور کې د انسانانو هغه سامان خوښ نسی نو په کور کې د انسانانو دا سودا سي چې یاره دا سامان موږ ورته بدل کړی وای په دې خاطر چې دا زموږ د کار شی نه دی دا زموږ د خوښۍ او د پسند شی نه دی. اوس د دې متعلق بیا د دکاندارانو مختلفې رایې
یو دکاندار خو دا عمل کوي چې هغې د بل مسلمان سودا او خرڅ سوی شی ګرڅه واپس نه اخلي. بعضو دکاندارانو دا عادت جوړ کړی چې واپس یې اخلي. بعضې دکانداران وایي که په 3 ورځې کې د نه راوړی نو زه یې قبلوم، که په 3 ورځې کې نه راوړی نو یې نه قبلوم. او بعضې دکاندارانو خو پر دې چشو پر دې دروازه باندې دا لیکلي چې ګوره کم مال چې خرڅ سوی دی هغې بیا واپس موږ نسو قبلولی. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که چیرې د یو مسلمان رانیول سوی شی هغې ناخوښه سي او دکاندار له واپس هغه مسلمان هغه شی راوړي، نو هغه مسلمان دې ته نه ګوري چې زما شی خرڅ سو یا رالی یا ولاړی، بلکې دې ته دې ګوري چې دا مسلمان نن یو ضرورت لري، دا ضرورت به زور فرکم او دا ضرورت یې دا دی چې دا شی د ده په خوښه او په کار باندې نه دی، نو د دې په بدل کې به زه دته بل شی وله ورکم یا به د خپل قیمت وله ورکم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د دې په بدل کې اقال الله عثراته یوم القیامه چې څومره خطاګانې درڅه سوي دي الله تعالی به د قیامت په میدان کې هغه ګناهونه هغه خطاګانې ستا د عملنامې څخه لرې کوي. وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په معاشره کې د مسلمان سره اسانۍ کول، د مسلمان سره همدردي کول، د مسلمان سره غمخواري کول، نو پر دې باندې د قیامت د میدان اسانیم پیغمبر علیه السلام بیان کړې ده، پر دې باندې د قیامت د میدان سترفوشیم الله تعالی بیان کړې ده، او پر دې باندې د قیامت د میدان د ګناو رژېدل هم د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې بیان شوي دي. نو په دې شکل باندې د مسلمان سره آسانی کول او د مسلمان سره غمخواري کول دا اخلاق حسنه دي، او د اخلاق حسنو په ذریعه سره په اسانه طریقه انسان د زندګۍ مقصد ته رسیدی سي، او د زندګۍ مقصد د الله تعالی قرب و رضا ده، او د اخلاق حسنو په ذریعه باندې په اسانه طریقه سړی د الله تعالی په دربار کې قرب و رضا او نجات پیدا کولی سي. ما درته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو کې د دې متعلق ډېر زیات ذکر راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من اکل مؤمنا علی جوع، یو مسلمان دی ایما مسلمین، یو مسلمان رالی اطعم مسلما علی جوع، بل مسلمان ته د لوږې په بدل کې ګوله وله ورکله، نو اطعمه الله من ثمار الجنه، د دې په بدل کې به الله تعالی دې بنده ته د جنت د میوو نه پقور کوي. یو سړی باندې د وږي شک رالی، یو سړی باندې د لوږي شک رالی، او د هغې په بدل کې د هغې د لوږي لرې کولو بندوبست وکړئ، معمولي عمل نه دی، د دې په بدل کې به الله تعالی تا ته د جنت د میوو سره په قدر کوي. و ایما مسلم سقا مسلما علی ظمئ، یو مسلمان د تږی ولیدی د هغې په بدل کې د دې مسلمان ضرورت ورپوره کوي، نو سقاه الله من رحیق المختوم، الله تعالی به د رحیق مختوم چشمې ستا اوبوي، او رحیق مختوم چشمه دا د جنت چشمه ده، الله تعالی به په جنت کې د جنت په چشمو باندې تا اوبوي. و ایما مسلم ستر مسلما علی عر کسا مسلما علی عر، یو مسلمان را ولاړ شو بل مسلمان یې لڅ ولیدی، نو د هغې دپاره د لباس بندوبست وکړئ، نو کساه الله من خضور الجنه من حلل الجنه، الله تعالی به د دې په بدل کې دې مسلمان ته د جنت لباس ورغوتي. نو که سړی د جنت د میوو شوق لري، که سړی د جنت د چشمو شوق لري، که سړی د جنت د لباسو شوق لري، نو هغې په اسانه طریقه سره زه دا منم دا په مجاهداتو په ریاضاتو په مشقتو باندې هم کیږي، لیکن که سړی په اسانه طریقه باندې اصول غواړي هغې په معاشره کې په اخلاقو حسنو باندې کیږي. او اخلاق حسنه څه دي؟ د مسلمان پر لوږه باندې د مسلمان سره کومک کول، د مسلمان پر تنده باندې د مسلمان سره کومک کول، د مسلمان پر ناداری باندې د مسلمان سره کومک کول، دا د ټولو څه اسانه لارې دي چې په دې لاره باندې الله تعالی د جنت په نعمتو کې سړی آبادوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما کان العبد فی حاجت اخی، چې در څو پورې یو بنده ده بل مسلمان ورور په حاجت کې رواني، نو کان الله فی حاجته، الله تعالی بیا په دې کې روان دی چې د حاجت څنګه ورفره کړي. حضرت عبدالله ابن مسعود وایي یحشر الناس یوم القیامه
د قیامت په میدان کې انسانان څنګه راپورته کیږي؟ یحشر الناس یوم القیامه اجمع ما کانوا. د قیامت په میدان کې انسانان داسې وږي راپورته کیږي چې د دې څه مخکې وږي نه وي. واجرد ما کانوا، داسې لغړ راپورته کیږي چې د دې څه مخکې داسې لغړوالی دی نه لیدلی. وازمع ما کانوا قطو، داسې تږي راپورته کیږي چې د دې څه مخکې داسې تنده دی نه لیدلی. وانصب ما کانوا قطو، داسې ستړي راپورته کیږي چې د دې څه مخکې داسې ستړیا دی لیدلی نه. نو د قیامت په میدان کې انسانان په داسې لڅ شکل راپورته کیږي چې د دې څه مخکې داسې لڅوالی هیڅ کله دی نه لیدلی. د قیامت په میدان کې انسانان داسې د لوږې په حالت کې راپورته کیږي د قبرو څخه چې داسې لوږه دی هیڅ کله نه لیدلی. او داسې تږي راپورته کیږي چې د دې څه مخکې داسې تنده دی نه لیدلی. او دا رقم ستړي راپورته کیږي چې د دې څه مخکې داسې ستړیا چا نه لیدلی. اوس څه ورسره کیږي؟ فمن کسا لله کساه الله، چې کم چا د الله د پاره په دنیا کې یو مسلمان ته لباس ورکړی، د هغې په بدل کې به د قیامت په میدان کې الله په ده لباس واغوندي. ومن اکل لله اکله الله، چې کم چا په دنیا کې چا ته خوراکه ورکړي، د هغې په بدله کې به الله تعالی د قیامت په میدان کې ده ته خوراکه ورکړي. ومن سقا لله سقاه الله، چې کم چا په دنیا کې د یو مسلمان مرسته په اوبو باندې کړي، الله تعالی به د قیامت په میدان کې ده ته اوبه وله ورکړي. ومن عمل لله اغناه الله، چې کم چا په دنیا کې اعمال د الله تعالی د رضا دپاره کړي، الله تعالی به د قیامت په میدان کې غنا وله ورکړي. ومن عفا لله عفاه الله، چې څومره ستړی ده په څومره تکلیف کې دي چې په دنیا کې یو چا ته معافي کړي، د قیامت په میدان کې به د الله تعالی د تکلیفو څخه معاف کړي. نو د قیامت د میدان لباس، د قیامت د میدان خوراکه، د قیامت د میدان اوبه، د قیامت د میدان اوسایو، د ستړیا څخه ځان خلاصول، دا ټوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا پر اعمالو باندې بللی دي. چې په معاشره کې به د مسلمان ته لباس ورکړی، په معاشره کې به د مسلمان د نفقې بندوبست کړی، په معاشره کې به د مسلمان د اوبېدو بندوبست کړی، او په معاشره کې به د مسلمانو سره د معافی معامله کړي. د دې په بدل کې به بیا الله تعالی په دې امور کې ستا سره د اسانۍ معاملې کوي. د دې په مقابل کې به الله تعالی تا ته بهترین لباس درکوي، د دې په مقابل کې به الله تعالی بهترین خوراکه درکوي، الله تعالی به بهترین اوبه درکوي، او الله تعالی به معافي درته کوي، او الله تعالی به د قیامت په امورو کې ستا سره د اسانۍ معامله کوي. او هلته چې د قیامت په میدان کې کوم امور په دنیا کې څه کړي، نو بیا چې د هغې اجر او مزدوري سړي ته ورښکاره سي، نو که د سړي په اعمالو کې په دنیا کې لږ کمی سوی، بیا هلته سړی د ډېرې مایوسۍ او د ډېرې پښیمانۍ سره مخامخ کیږي. مدینه منوره کې مسجد نبوي ته یو صحابي د کلي څخه راځي، بوډا صحابي دی، کوشش یې دا دی چې لمونځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اقتدا کې ادا کړي. او کور یې د مدینې منورې د بازاره څخه لرې دی، د کلي څخه لرې دی، په یو اطرافو کې اوسیږي. نو هر ورځ نیمه ګنټه 3 فاوه سفر پر پښو باندې کوي، راځي مسجد نبوي ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اکثره مصافحه کوي، د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کوي، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې پوښتنه کوي، د هغې څه وروسته بیا خپل کور ته ځي. یو څه زمانه هغه صحابي غایب سنه راغلی مسجد نبوي ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو څخه پوښتنه کوي چې هغه صحابي ولې نه راځي. هغې بوډا به مخکې مسجد نبوي ته راتلی، اوس نه معلومیږي. نو یو صحابي چې د هغې د حالاتو څخه خبر دی، ورته یې د الله رسول هغه بوډا وفات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي کاش کې تاسو زه خبر کړی وی، ما به د هغه بوډا جنازه کې شرکت کړی وی. د هغې ورته یې د الله رسوله په دې لاره کې د یهودو کلي دي، او د هغې بوډا جنازه د شپې په حالت کې وه. نو موږ وایي هسې نه چې پیغمبر علیه السلام ته د یهودو څه تکلیف وي، نو په دې خاطر باندې موږ تا ته اطلاع نه کدر، هغې د شپې په حالت کې هغې شخص وفټ سو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي درځئ د هغه بوډا پوښتنې له ورسو، فاتحې له ورسو، د هغې قریبانو څه ته تعزیت او تسلي ورکړو.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه سره رالی دغه بوډا کور ته چې کله هغه قریبانو سره د فاتحې او د دې مراسمو عذر کیږي نه د هغې یو بچی ورته د الله رسوله دې بوډا یو خبره کوله د زکندن پر حالت باندې زموږ د هغې په خبره سر نه خلاصېدی د هغې خبره مې در اوسه په دماغ کې پر لګرځي چې د ده یو ضرورت ډېرې یادوی لیکن زموږ سر نه په خلاصېدی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قریبانو څخه پوښتنه کوي چې هغه بوډا څه ویل نو د هغې بوډا هغه بچی ورته وایي چې د زکندن پر حالت یو دا جمله ډېره ذکر کوله ولیت کاملا کاش کې دا شی پوره وای دویمه دا جمله ډېره ذکر کوله ولیت جدیدا کاش کې نوی وای او درېمه دا جمله ډېره ذکر کوله ولیت بعیدا کاش کې یو څه لرې وای نو د الله رسوله په نمې په لیته کاملا سر خلاصو چې د دې څه مطلب دی نمې په لیته جدیدن باندې سر خلاصو نمې په لیته بعیدن باندې سر خلاصو نو په دې خاطر باندې هغه د فلار د خبرې څه ارمان را سره دی چې کاش کې د ده د زکندن په دې تمنا زموږ سر خلاصوی وی موږ به هغه د ده تمنا او ارمان پوره کړی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هم د دې څه اندازه نه لګېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څټکی انتظار کوي د انتظار څخه وروسته د عرش څخه الله تعالی حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راستي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت جبرائیل څخه معلومات غواړي چې د دې بوډا څه مطلب حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته د الله رسوله د دې مطلب دا دی چې دی به کله مسجد نبوي ته راتلی نو یو ورځ مسجد نبوي ته رالی یخ دی او د دې بوډا پر بدن باندې 2 کوټ اغوستي دي کله کله د دې بوډاګانو سپین ږیرو سره لږ حرص ورسره وي نو هغه شی نه زړه کېږي نو د الله رسوله یو کوټ یې هم اغوستی دی دویم یې هم اغوستی دي چونکې مسجد نبوي ته رالی نو مسجد نبوي کې یخ دی یو بل بوډا سپین ږیری دی هغه ته بلګ وي نو پر هغې باندې لږ زړه وسوځل شو نو هغه خپل کوټونه یې وکړو په کوټو کې داسې وکاتی چې کم زوړ و هغه بوډا ته ورکړی هغه نوی برته په خپله واغوستی نن چې د زکندن پر حالت باندې د هغې اجر او ثواب ولیدی نو ډېر افسوس یې وکړی ولیت جدیدا کاش کې په هغه ورځ مې هغه نوی ورکړی وی او دویم چې دی به مسجد نبوي ته راتلی نو مسجد نبوي د ده د کوره څه یو څه لرې دی لیکن د هغې ګامو قدمو چې اجر و مزدوري د نن ولیدله نو په زړه کې دا تمنا ښکاره کو لیت بعیدا کاش کې یو څه لا نور لرې وای او یو ورځ یو سایل رالی یو فقیر رالی کور ته ودرېدی نو د ده په کور کې نور څه نه و یوه ګوله وه یوه ډوډۍ وه نفقه نو هغې سره نیمه یې که نیمه یې هغه فقیر ته ورکه نیمه یې ځان ته راوګرځوله چې نن کله د هغې بدله ده ولیده د هغې ثواب یې ولیدی نو ځکه د هغې په بدل کې دا نارې کې ولیت کاملا کاش کې په هغه ورځ مې ټولو ډوډۍ په لاس ورکړې نو ما درته وی چې کله د قیامت په میدان کې کله د زکندن په دوران کې چې کله د قبر د استوګنې په زمانه کې بیا هغه حالات سړی وویني هغه اجر و مزدوري سړی وویني که په دنیا کې د سړي څه هر څه کمزوري څه وي نو هلته بیا د حسرت و د افسوس څه سړي ته بغیر بل څه نور پاتې شي نو مقصود مې دا دی چې د قیامت دپاره تیاری کول د زندګۍ مقصد پیدا کول دي او د زندګۍ مقصد دا دی چې د الله تعالی رضا سړی پیدا کی د زندګۍ مقصد دا دی چې د الله تعالی قرب و نزدېکت سړی پیدا کی د دې مقصد دپاره نن سبا خلک ډېر زیات طاعات ډېر زیات عبادات ډېرې زیاتې مجاهدې او مشقتونه برداشوي لیکن قرآن کریم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې د دې دپاره اسان لار او چسپاند لار او بهترین اوسا لار هغه دا ده چې د انسان زندگی هغې په اخلاقو حسنو کې تېره سي او اخلاق حسنه دا چې د انسان زندگی په معاشره کې د انسانانو په همدردي او غمخواري کې تېره سي بس د مسلمان سره تکلیف لرې کول د مسلمان سره اسانی کول د مسلمان فرده خوندي کول د مسلمان حاجت پوره کول او د مسلمان په غمخواري او همدردي کې زندگی تیرول
دا د ټولو اسان ترینه لار د الله تعالی د قرب پیدا کولو، د الله تعالی د نجات پیدا کولو او د غرکم د الله تعالی د وصل او وصال پیدا کولو لار ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله زندگی په دې کې تیره سوه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی د مسلمانانو خیرخواهي وه، د مسلمانانو سره همدردي وه، د مسلمانانو سره شفقت. مدینه منوره کې پر یو څا باندې رالی حضرت حذیفه رضی الله عنه سره دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ګرمۍ موسم دی. حضرت حذیفه ته وایي چې زه غسل کوم، نو د فردې ضرورت دی. نو حضرت حذیفه ورته وایي د الله رسوله د فردې ترتیب به زه درته جوړ کړم، شا به ستا طرف ته وګرځوم، د هغې څه مخکې مخ به دې طرف ته کړم او د خپل چادر به داسې وغوړوم او دا به داسې ونسم، د دې په خاطر چې پر تا باندې د چا نظر ونه مشلي، ته به د خپل غسل ضرورت پای ته ورسوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خپل غسل ضرورت پای ته ورسوي، نو حذیفه ته وایي ګرمي د اوس به ته غسل کوې او زه به ستا د پردې ضرورت خوندي کوم. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه شکل باندې ولاړ دی، پرده خوندي کوي. حضرت حذیفه ته ډېر په ذهن کې تردد ورغلی چې د الله تعالی نبي وګوره او زما په خدمت کې لګیا کېدل او زه غسل کوم، دی زما د پردې خیال ساتي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي حذیفه چې کله تا زما پرده خوندي کوله په دې کې څه بدوالی نه نو چې زه ستا پرده خوندي کوم په دې کې مې بدوالی نشته. نو ما ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی د انسانیت په خدمت کې تېره کړه. په یو سفر کې روان دی، 2 مسواکه په لاس ورل. د یو مسواک لږ ښایسته دی، د بل مسواک لږ کوږ دی. یو ملګری د سفر ورسره دی، نو یو مسواک هغه ته ورکوي، یو د ځانه سره ګرځي، ځان لی هغه کوږ راوګرځوي، هغې ته یې سیده وله ورکوي. نو هغه صحابي ورته د الله رسوله ما ته مزه او خوند دا راکوي چې دا سیده مسواک ستا په لاس کې، دا کوږ زما په لاس کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په خدای قسم ما ته مزه او خوند دا راکوي چې چفا او کوږ مسواک، کمزوری مسواک زما په لاس کې او بهترین مسواک ستا په لاس کې. نو د انسانانو سره غمخواري کول، د انسانانو سره همدردي کول، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت و، دا د صحابه کرامو عادت. مدینه منوره کې کاختی راله. حضرت عثمان رضی الله عنه د مدینه منورې ډېر لوی مالدار دی. د شام څخه د هغې د تجارت قافله راله. چې کله قافله راله، قافله د ښاره څخه د باندې واوښته چې د ښار څومره تجاران دي هغې ټولو قافلې له ورل. د قافلې پر غله باندې بولۍ روانې دي. نو یو تجار ورته وایي د 10 روپو مال په 12 ماس، دی ورته وایي هل من مزید، در دې یو څوک زاید سته؟ نو بل ورته وایي چې په 14 ماس، بل ورته وایي په 14، آخر در 15 پورې ورسېد. نو دی ورته وایي در دې بل څوک زاید سته چې زما څه د دې نرخ زیاتوب، زما ته نور زیات نرخ راله راکړي؟ نو هغې ورته وایي چې د دې څه زیات خو بل څوک نسته. حضرت عثمان ورته وایي ما ته یو بل ګراک ناست دی، هغې د دې څه زیات، ډېر زیات ما ته عوض راکوي او ما ته ډېر لوی نرخ راکوي. هغې په خپل مابین کې سره ګوري چې دا بل څوک دی. موږ د مدینې ټوله تجاران پر دې ځای باندې حاضر یو، ایا د دې څه څوک زیات شته چې هغې حضرت عثمان ته د دې څه زیات هم نرخ ورکوي؟ نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله نرخ والا ختم مره ورته یو ذات بل ولاړ دی، هغه وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. هغې وایي که چا د 1 روپۍ مقدار خیرات وکړي، د هغې په بدله کې زما په حضور کې د هغې دپاره 10 چنده ګټه ده. تاسو د 10 بجای د 10 کالدارو پر مالیت باندې 15 راکوئ، هغې د 1 روپۍ پر مالیت باندې 10 راکوي. نو زما ټوله نفقه، زما ټوله قافله، زما ټوله مال او دولت دا د مدینې د مسکینانو دپاره خیرات دی. نو په هغه ورځ د مدینې هغه ټول مسکینان راځي، د حضرت عثمان رضی الله عنه ټوله قافله هغې ته په نفقه او صدقه کې ورکول کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تعلیم د صحابو دماغو کې کښېنولی. د شپې عبدالله ابن عباس پیغمبر علیه السلام په خوب کې ویني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سپین بوراق باندې سپور دی او زرغون لباس یې اغوستی دی. حضرت عبدالله ابن عباس ورغوټه سو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې بوراقو د دې آس جلوې ونیوی. ورته یې د الله رسوله زما ستا لیدلو ته ډېر شوق دی، یو ساعت کې ودرېږه او ته ډېر په تلوار کې.
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عباس ته نه دریږي، حضرت عبدالله ابن عباس ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیره تلوار ده، نو هغوی د حضرت عبدالله ابن عباس سره رخصت اخلي. حضرت عبدالله ابن عباس ورته د الله رسوله په دومره تلوار کې ولي یې؟ نو هغه ورته عبدالله نن مدینه منوره کې حضرت عثمان صدقه کړې ده او د هغې په جنت کې د فصلونو حرو سره نکاح ده او د هغه نکاح ولیمه تیاره ده او 1,40,000 انبیاء کرام په هغه ولیمه کې حاضر دي، صرف زما انتظار دی. نو په دې خاطر باندې زما تلوار ده، نو ستا سره د ملاقات کولو او تا ته د وخت در کولو زما سره موقع نسته، نو په دې شکل باندې په تلوار باندې زه ولیمې ته ځان رسوم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته دغه جذبه ورکړې. مکاشفة القلوب کې لیکلي دي چې الله تعالی په دې معاشره کې بعضې انسانان د دې دپاره منتخب کړي چې دا به زما د بندګانو سره احسان کوي، د دې په مال او دولت کې به زما د بندګانو حصه وي، د دې په وس او قدرت کې به زما د بندګانو حصه وي، او د دې زندگی به زما د بندگانو په کومک او خدمت کې تیریږي. د معاشره کې الله تعالی بعض انسانان د دې دپاره ټاکلي او د هغې متعلق الله تعالی په خپل عزت او جلال قسم خوري چې زما د په خپل عزت او جلال قسمي که دا انسانان هر څومره زما نافرمانه دي زه به دوی ته په جهنم کې سزا نه ورکوم. او هغوی به الله تعالی د قیامت په میدان کې د نور پر منبرو باندې کښېنوي، د مشکو او د عنبرو پر منبرو باندې به کښېنوي او د هغوی سره به الله تعالی بالمشافهه کلام کوي او پر هر یو باندې به الله تعالی په خپله پوښتنه کوي. دا هغه بندگان دي چې د هغې انتخاب په معاشره کې الله تعالی د دې دپاره کړی دی چې دا به په معاشره کې زما د دې بندگانو سره احسان کوي، د دې سره به ښه سلوک کوي او د دې غمخواري به کوي او د دې همدردي به کوي او د دې په مشکلاتو کې به د دې سره مرسته او کومک کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی چې یو بنده د بل بنده د مشکل دپاره روان سي، پر هر قدم باندې الله تعالی 80 ګناوې معافوي، پر هر قدم باندې الله تعالی 80 نیکۍ په عملنامه کې ورجمع کوي. که چیرې د ده په دې کوشش د هغه مسلمان دا ضرورت پرسي، الله تعالی د ګناو څخه دا کوشش کوونکی داسې ازادوي او داسې لرې کوي لکه په دې ورځ چې دی د مور څخه پیدا شوی. که یوم ولدت امه، بیا د ګناه څخه په دې ورځ باندې دی داسې صفا سي لکه په دې ورځ چې د مور څخه پیدا شوی. ګورئ په لمانځه باندې سړی د ګناه څخه داسې نه صفا کېږي، په روژو باندې سړی د ګناه څخه داسې نه صفا کېږي، په زکاتو په خیراتو باندې سړی د ګناو څخه داسې نه صفا کېږي لکه سړی چې د مسلمان سره په کومک کولو، د مسلمان سره په مدد کولو، د مسلمان په مشکل ختمولو او د مسلمان په ضرورت کې مسلمان ته په پښه ورتللو باندې د ګناو څخه صفا کېږي. یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي بعضې انسانان داسې چې الله تعالی د هغې انتخاب د دې دپاره وکړي چې ته به زما د بندګانو سره احسان کوې، نو هغې ته مال ورکړي، هغې ته دولت ورکړي، هغې ته وس ورکړي، هغې ته طاقت ورکړي چې ته به خپل مال او دولت د بندګانو په ضروریاتو کې خرڅوې، ته به خپل وس او طاقت د بندګانو په مشکلاتو ختمولو کې خلاصوې. لیکن هغې په دې عمل کې لږ تنګي کوي. تنګي دا معنا چې هغې د بخالت څخه کار اخلي، نه خپل مال او دولت د بل په ضروریاتو کې صرفوي، نه خپل وس او طاقت د مسلمان په ضروریاتو کې ختموي. نو د الله تعالی عادت دا دی برته هغه مال او دولت هم ځینې واخلي، هغه وس او طاقت هم ځینې واخلي او هغه زندگی چې الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي هغه د ده څه واخلي، الله تعالی بل بنده ته ورحواله کړي. د هغې څه بیا الله تعالی هغه کار واخلي چې د بندګانو کو ضروریات په پوره کول، د بندګانو حاجتونه په پوره کول او د بندګانو په مشکلاتو کې بندګان له پښه ورتلل. ما درته پیغمبر علیه السلام د صحابه و عجبه دماغ ور جوړ کړی. حضرت عبدالله ابن جعفر مدینه منوره کې ډېر لوی مالداره دی. یو ورځ خپل باغ له رالی، د باغ په نگرانی باندې رالی چې باغ به ګوري. په باغ کې یو حبشي غلام دی، هغې د دې باغ کیندنه کوي، خار یې پرله اړوي، مځکه یې پرله پسته کوي. نو هغې ته یې 2 ډوډۍ پرتې دي. حضرت عبدالله ابن جعفر یو لرې ځای ورته ناست دی، ورته ګوري. هغه حبشي غلام چې کله کار وکړي ستړی، د ستړیا څخه وروسته کښېناست، خپله نفقه یې مخ ته کښېښوه. دې وخت کې یو
وږی سپی راغلی، هغې مخ ته ورته پرېوتی. هغه سپی په دې خپل عمل دا ښکاره کوي چې زما هم دې نفقې ته ضرورت دی. نو حضرت عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه ورته ګوري، هغه حبشي غلام یوه ګوله د ځانه سره راوګرځوله، یوه یې هغه سپي ته ور وغورځوله. هغه سپي چې کله ګوله وخوړله، د هغې څه وروسته هغې چونکې و ډېر وږی دی، په هغه ګوله باندې د هغې کفایت نه اوس، نو دویم ځل یې داسې اعمال کول هغه سپي چې د دسې دا نوره ګوله غوښته. نو هغه حبشي غلام وایي چې زه خو د لې کور لرم، زه خو د لې کلی لرم، او زه خو به ورسمه ګوله به پیدا کړم. دا ناوله د سپی دی، نه معلوم چې د کومې خوا سره راغلی دی. هغه دویمه ګوله یې مور وغورځوله. سپي چې ګوله مکمله وخوړله، نو عبدالله ابن جعفر راغلی حبشي غلام ته وایي تا ډوډۍ خوړلې ده؟ هغه ورته وایي ما خو نه ده خوړلې. ورته وایي هغه ډوډۍ دې څه کله؟ نو هغه ورته وایي چې دلته یو سپی دی، دې علاقو کې سپی نه وي، ما ته دا معلومه و چې دا د لرې ځای څخه ناوله ده راغلی دی. نو کېدای شي هغه ډېر وږی، نو ما د ځانه سره دا فیصله وکړه چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، په مشکل کې دی، او زه به په دې خپل عمل د ده مشکلات ور ختم کړم. ما ته به دغه ورځ تېره کړم، ماښام به بیا نفقه راپیدا سي. نه معلوم چې دې سپي ته ماښام نه په قور پیدا سي که نه سي ورپیدا. نو د حضرت عبدالله ابن جعفر د دې رحم په خاطر په سترګو کې اوښکې راغلې، برای پر دې تندي باندې د حبشي غلام مچ کړي. ورته وایي چې د الله تعالی د مخلوق سره دومره احسان لرې، نو زما ستا سره دا احسان دی چې د کوم باغ ته نوکر یې هغه ټوله ستا پر نامه باندې هدیه سو. نو بیا عبدالله ابن جعفر د هغه باغه څه ووتی، هغه باغ یې ټول هغه حبشي غلام ته وهبه کړ. بس نو دا هغه جذبه ده چې پیغمبر علیه السلام د صحابو په دماغو کې پیدا کړې وه. نو مقصود مې دا دی چې د انسان د زندګۍ مقصد د الله تعالی قرب و نزدېکت پیدا کول. د قرب و نزدېکت دپاره بلا شبه عبادات کول، ریاضات کول، مجاهدې کول، دا لار ده، لیکن دا ګرانه لار ده. اسانه لار د الله تعالی د قرب و مجاهدې پیدا کولو دپاره دا ده چې په معاشره کې زندگی هغه د انسانانو په همدردي کې تېره کا، د انسانانو په غمخواري کې تېره کا، په خپل وس سره، په خپل قول سره، په خپل کومک سره، په خپل دوام سره مسلمانانو له پشه ورسه او د مسلمانانو د ضروریاتو پوره کولو کوشش وکړه. که چیرې هغه خدای په نصیب نه یې درکړي، نو کم سے کم په معاشره کې د ځانه څه انسان جوړ کا، زندگی د انسانانو سره د انسانیت تېره کا. او چې کله د زندگی د انسانیت د انسانانو سره دا ده که چیرې چاته نفع نسی ورسولی، نو کم سے کم مشکلاتو مسلمانانو ته مه پیدا کوه. او که چیرې ته په زندگی کې د انسانانو سره د انسانانو د نفع زندگی وکې، د انسانانو د ضروریاتو پر کولو زندگی وکې، نو بیا خو به الله تعالی د غیبي خزانو ستا ضروریات پر کوي. او خدا نخواسته کدی د انسانانو ته مشکلات پیدا کو، د انسانانو سره د مشکلاتو زندگی تیره کا، بیا د مشکلاتو خزانیم د الله تعالی په قدرت کې دي. بیا به د الله تعالی په داسې مشکلات وخته کې چې د انسانانو مشکلات په ستا د دماغ بیا ووسي. نو آسان لار د الله تعالی د قرب پیدا کولو هغه زندگی په اخلاق و حسنه و تیرول، او زندگی د پیغمبر او د صحابو په شکل باندې تیرول، او زندگی د انسانانو په خدمات او ضرورتو پر کولو کې تیرول. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د پیغمبر پر اخلاق او حسنه باندې عمل راکړي. الله تعالی دې می زندگی د مسلمانانو په ضرورتو پر کولو کې تیر کړي. الله تعالی دې د څو خبرې قبول وګرځي.